سوک څنډنه. دا چې کوڅه په کوڅه وځي ننوځي دلته د دغه جنګ هره ګولۍ ده د ړانده ډبره. معلومه نه ده چې د چا تر زړه او سر به وځي. هغه د بیا یې کړې په خاورو کې روانې ویني، د دغه ویني د یو خوار کور د زنانې ویني. دغه زنانه د پرته باندې راټول دي خلک، ماشوم بچی دی اخیستی یوې بلې ښځې له دې هجومه هغه د لږه ګوشه ولاړه او په وشلونو غوندې سترګو دې ماشوم ته ګوري چې په ډېر عشق سره د خلکو دې هجوم ته ګوري. ورته لاس وغورځوي، بیا ورته لاس وغورځوي، ژبه هم واړوي راواړوي، په خوله کې داسې لکه دې جنګ ته چې خپل سوک څنډي او وایي ورته په څمه وځې که په زور تا د دې سوکو باسم، په ناترسي دي هر یو غاښ او هر یو نوکو باسم.